السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو دوه ډېر مهم خبرونه درکړم. اولنی خبر به زه تاسو ته وایم چې دولت زدران بیا د افغانستان ملي ټیم کې د لوبو کولو خوبونه ویني. او دغه دویم خبر به زه تاسو ته د ځوان لوبغاړی فضل حق فاروقي چې څنګه د ده پسکۍ په هوا سوه. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. نه راځم زه تاسو ته وایم چې د اولنی خبر به زه تاسو ته د افغانستان پخوانی فاست بالر دولت زدران په هکله باندې وایم چې یو ځل بیا د ډېر سخت ټریننګ شروع کړی، ډېر سخت تمرینات شروع کړي دي. حالان کې په دغه باندې نه ده چې د سخت تمرینات شروع کړي دي، یعنې ورزش یې شروع کړی ده چې دی به د ملي ټیم ته همدغه ورزش په وسیله باندې یعنې راسي. د ملي ټیم ته راتګ لپاره به ده ته پکار ده چې خپل بالنګ سپیډ یعنې بیرته 145 یا 150 پورې ورسیږي. ځکه یو وخت کې دولت زدران 145 حتی 148 پورې سپیډ پورې بال ویستلی سو، خو بیا وخت تېرېدو سره وروسته د خپل سپیډ بیرته 150 ته راغی. او دولت زدران یو داسې بالر و چې ډېر سخت بټه کېده. که تاسو خپله ورنه خبر یاستئ نو دماغ ورته همدغه نصیحت ده چې بیرته د ملي ټیم راتللو د خوبونه مه وینه، ځکه دلته ډېر زیات ځوانان دي. اوس داسې ځوانان د افغانستان سره شته دي چې هغوی کولی شي افغانستان ته ولوبېږي، ځکه 15 کالو راهیسته یو فاست بالر چې لوبه ترسره کوي. تاسو د دغه نورو ټیمونو مثال وګورئ. د پاکستان مثال تاسو مخکې ده چې دوی جنید خان غوندې بالر رخصت کړی ده، دې نه علاوه وهاب ریاض غوندې، محمد عامر غوندې لوبغاړی دا ټول رخصت کړي دي چې اوس هم د دوی سپیډونه 140 نه پورته کېږي. او بل طرف ته د افغانستان زوړ لوبغاړی چې زیاتره وخت کې بټه کېده، دومره خاص بالنګ به هم نه ترسره کوو، دی دوباره د ملي ټیم کې د لوبې کولو خوبونه ویني. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ. او دغه دویم خبر به زه تاسو ته ځوان لوبغاړی فضل حق فاروقي په هکله باندې یو خبر درکړم. لکه څنګه چې موږ وګورو دی په IPL کې یو ټرینر غوندې یو ټریننګ بالر ده چې هلته یو مزدور غوندې یو بالنګ ورته ترسره کړي. ځکه د هندوستان والا تاسو وګورئ دوی خپل ځوان بالرانو باندې نیټ کې پریکټس نه کوي چې هغه فټ نه سي. بل طرف ته احمد راغوښتی تېر وخت پنجاب راغوښتلی او اوس چنای سوپر کینګ راغوښتلی ده. نو ده ځان ته داسې فکر وکړ چې زه راشد خان غوندې یا د محمد نبي یا مجیب زدران غوندې دومره مشهوره سومه. نن سبا که موږ وګورو د نه زه خپله ډېر زیات شکایت لرم، ځکه که فیسبوک کې یا بلې طرف ته به مخکې به چې کله ورته میسیج موږ کوو بیخي به ډېر زر وخت په وخت باید جواب راکوو. او اوس نن سبا که موږ وګورو دی زیاتره وخت کې آنلاین هم فیسبوک کې تاسو لاړ شئ، دی به زیاتره وخت کې یعنې په 40 ساعتو کې به دی 15-14 ساعته آنلاین، خو تا ته به په میسیج کې ریپلای نه درکوي. زما کوم مقصد نه ده چې زه یو لوبغاړي سپکوی وکړم، خو باید انسان ته خپل اصلیت معلوم سي. انسان باید خپل اصلیت هیڅ کله هم هیر نه کړي، ځکه ته دومره غټ لوبغاړی نه یې. اوس نن سبا وخت کې لکه رشید خان مجیب زدران، همدغه رشید خان مجیب زدران، محمد نبي، کله وخت کې به چې موږ ورته میسیج کوو نه ښه صحیح په وخت باندې به یې ریپلای راکوله. اوس که موږ وګورو هغوی نه موږ ګیله نه کوو، ځکه په هغه په نړیواله سطح باندې په هر یو لیک کې هغوی اخیستل کېږي. موږ هم وایو چې زه پرېږدی، هغه به ډېر زیات مصروفیات لري. او بل طرف ته دغه یو ځوان لوبغاړی چې نن سبا یې که وګورو، ما خو ورته په فیسبوک کې دغه وم لیکل چې تا پسکۍ اوس نه دومره په هوا سوله چې ته اوس خلکو ته ریپلایګانې هم نه ورکوې. او یو خبره به زه تاسو ته وکړم، تاسو خپله د انجلیکانو په نوم باندې یو ID جوړه کړئ، بیا به د سپیو غوندې همدغه ټول لوبغاړي کوم لوبغاړو ته چې تاسو میسیجونه کوئ دوی به یې سپیو غوندې به درته ریپلای کوي. بل طرف ته د ما کوم سپکوی نه ده د دغه لوبغاړو لپاره، ځکه که زیاتره د ملي ټیم لوبغاړو سره اوس هم زه په تماس کې یم، خو ماشاءالله ډېر ښه هلکان دي، ځوان لوبغاړي دي، ښه په وخت باندې ریپلای کوي. او زه ورنه دومره غوښتنه هم نه کوم، ځکه هغوی وایي موږ ته کرکټ بورډ اجازه هم نه راکوي. خو ما ورته ویلي دي چې ما تاسو نه کوم هغه نه ده، خو خالي بس دغه یو نیم معلوماتو لپاره ورته کمنټ وکړم یا میسیج ورته وکړم، خو ډېر ښه دی، هغوی ښه په وخت باندې ریپلای راکوي او ښه جواب هم راکوي. او بل طرف ته دغه ځوان لوبغاړی که موږ وګورو سپیډ یې اوس هم 140 نه دی، د سپیډ چې موږ وګورو 110 120 پورې دا سپیډ ولي. ځکه که موږ وګورو بل قد هم ډېر ټیټ ده، لنډی بالر ده. ما ته ډېر ملګرو لاندې په کمنټ کې کړی و هغه تېره ورځ هغه بل چینل کې ما یوه ویډیو ورکړې وه چې د په IPL کې مهندر سنګ دوني ته بالنګ ترسره کړی و، نو هغې سره یې د پسکۍ نور هم په هوا سوې ده. لاندې په کمنټونه تاسو وګورئ، ما ته یې لیکلي چې دا یو ډېر لنډی بالر ده او سپیډ یې 110 120 پورې ده. خو زه خاص د دې لپاره ما ورته ویډیوګانې جوړوم، ځکه زه غواړم چې دغه ځوان لوبغاړی چې افغانستان پر کرکټ په داخل کې دومره ښه ځلیږي، دومره ښه پرفارمنس ورکوي، خو دغوی لوبغاړي باید اصلیت خپل هیر نه کړي. تاسو باید خپل اصلیت هېڅکله هم هیر نه
کوي، نه که ته مشوره کېږي، که ته لیګونو کې اخیستل کېږي، بل څوک د تاسو پروا لري. ځکه تاسو که پیسې ګټئ، کار شی کوئ، خپل ځان باندې مصرف کوئ، نور خلک د تاسو په کیسه کې څه دي، څه د خلکو ته به تاسو روزي ورکوئ. نو دغه ما ویډیو جوړولو مین مقصد دغه ده چې باید انسان خپل حاصلیت هیڅ کله هم هیر نه کړي. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ. که ضرورت وسه په دغه باندې به زه راتلونکي وخت کې یوه بله ویډیو هم تاسو ته جوړه کړم او هر څه به زه تاسو ته واضحه کړم، ثبوتو سره به یې زه تاسو ته وښیم.